fusion of vertexes. Fusion زموږ تاسې په دغه کې په انتخاباتو کې دا موږ تاسې ډېر لیدلی دا یو بل ته چې سره تېرېږي نو فیوژن اف ورټکس چې دی دا که چیرې موږ تاسې په یوه ګراف کې دوه دانې ورټکسونه سره یو ځای کړو دې ته فیوژن اف ورټکس ویل کېږي ټول هغه ایجونه چې د دغو دوو ورټکسو څخه و نورو ورټکسو ته تللي دي او د دغه دوو ورټکسو ترمنځ یو در بله سره تللي دي دا پر دغه یوه ورټکس باندې دغه کوي ایجونه ورکول کېږي مثلا زه به یو دغه مثال به یې دغه کړمه که چیرې دا زه یو ګراف ولرمه که چیرې زه د V1 او د V2 څخه دا دواړه مساوي کړم مثال په یو باندې د دواړو څخه یو دانه ایچ جوړ کړم نو نوی ګراف چې په لاس باندې راځي دا هم یو صحیح دی ورپسې دا هم V3 او V3 پاته دی صحیح دی او V4 پاته دی دا هم V4 اوس ایجونه چې رسموو د V1 څخه و V2 ته د V1 څخه و V2 ته دا دا معنی چې یعنی دغه ځای کې خپل یو سلف لوپ موجود دی د V1 ما خو دغه V1 او V2 ما یوازې په یو باندې نیولي دي او دواړه ورټکسو څخه ما یو دانه ورټکس جوړ کړی دی نو د V1 څخه و V2 ته دا هم یو دانه لوپ صحیح دی دا تاسو فکر وکړئ چې دغه ایج خلاص شو صحیح دی ورپسې بیا د V1 او د V2 ترمنځ په دې ځای کې دغه بل ایج دی دا ایج هم غواړم چې خلاص یې کړم دا په دې ځای کې په نوي ګراف کې دا هم بل ایج صحیح دی ورپسې V1 په دې ځای کې خپل ځان ته یو ایج لري موږ تاسې V1 او V2 دواړه مو یو دانه نیولي وو صحیح دی نو په دې ځای کې دا هم بل لوپ صحیح دی ورپسې د V1 څخه و V4 ته ایج شته دغه زموږ تاسې V1 نوم دی امو V1 دی امو V2 دی نو د V1 څخه و V4 ته دا یو ایج ورپسې د V1 څخه و V3 ته ایج نسته او د V2 څخه و V3 ته یو دانه ایج دا سته نو د V2 څخه دا زموږ V2 دی او نو دا هم و V3 ته دا هم یو دانه ایج ورپسې د V4 او د V3 ترمنځ یو دانه ایج دی نو په دې ځای کې د V4 او د V2 ترمنځ یو دانه ایج دغه فیوژن اف ورټکس یا د دوو ورټکسو یو ځایوالی ورته ویل کېږي اوس د دې د روی خدمات چې دغه مثال راسم کې تاسو به خپل هغه موضوع نوشته کولی شئ یوه نوشته کړئ زه یو ګراف لرم مثلا زه غواړم چې په دغه ګراف کې د V1 او د V3 ترمنځ فیوژن پیدا کړم V1 او V3 د V1 او V3 ترمنځ چې فیوژن پیدا کوم دا معنی چې یعنی V1 او V3 دواړه په یوه ورټکس باندې نیسم اصلا په دې ګراف کې دغه V1 چې دی دا یو دانه ورټکس دی او ورپسې دغه V3 دوهم دانه ورټکس دی زه غواړم چې دغه دواړه ورټکسونه سره یو ځای کړم یو دانه ورټکس جوړ کړم کولی شئ چې دا رقم یې نوشته کړئ چې V1 او V2 نوشته کړئ مثلا زه پر دې ځای باندې یو ورټکس جوړوم دا هم V1 او V3 دا یو دانه ورټکس و صحیح دی ټوټل په دې ګراف کې څو دانې ورټکسونه دي درې دانې ورټکسونه دي د دې درانو ورټکسونو څخه دوه دانې ورټکسونه ما یو دانه ونیوي څو دانې پاتې شوله یو دانه پاتې شو نو هغه چیش دی هغه V2 دی دا هم V2 اوس د V1 څخه دا هم V1 څخه و V3 ته ایج ستا پکښې کې اوه زه دغه چې دی دغه ساحه دا خو هم V1 دی هم V3 دی نو زه وایم چې پر دې ځای باندې دا یو لوپ جوړوي سلف لوپ د V1 څخه و V3 ته صحیح دی ورپسې د V1 څخه و V2 ته ایج ستا پکښې کې اوه اوس دغه ساحه زما دا V2 ده او دا مې V1 نوم دی صحیح دی نو د دې ځای څخه تر دې ځای پر دا هم یو ایج صحیح دی ورپسې د V2 څخه و V3 ته ایج ستا پکښې کې زما V3 خو دغه یو دی دا ساحه ده او V2 مې دا ساحه ده نو په دې ځای کې یو بل پارلل ایج کوم
صحیح شو و دې ته فیوژن اف ورټیکس ویل کېږي یو ځای دې ستاسو فکر وي په اصلي ګراف او په دوهم ګراف کې چې موږ تاسې د ورټیکسو فیوژن جوړوو د ایجو دغه باید سره یو شی وي تعداد یې اوس په دې ګراف کې دغه ګراف په دې ګراف کې هم درې ایجونه موجود دي دلته یو دوه دا هم درې ایجه موجود دي decomposition of graph decomposition of graph څخه هدف دا دی چې که چیرې موږ تاسو ته یو ګراف راکول سوی وي او هغه ګراف د ایجو په لحاظ باندې پر دوو دا رقم ګرافو باندې تقسیم کو چې د هغوی اتحاد سیټ مساوي په اصلي ګراف باندې سي او د تقاطع سیټ یې مساوي په صفر باندې سي و دې ته decomposition of graph ویل کېږي decomposition پښتو کې څه شو ته وایو تجزیه صحیح دی نو د یو ګراف تجزیه چې موږ تاسې پر دوو برخو باندې دا رقم تجزیه کوو د ایجو په لحاظ باندې که د دواړو ګرافو دا موږ چې تجزیه کړي دي که د دې اتحاد راوباسو اصلي ګراف په لاس باندې راکړي او که تقاطع راوباسو بیا باید صفر یا خالي سیټ په لاس باندې راکړي مثلا په دې ځای کې زه یو ګراف لرمه دا زما اصلي ګراف دی جی دغه اصلي ګراف زه پر دوو برخو باندې تقسیموم د ایجو په لحاظ باندې درته وایم د ورټیکسو په لحاظ باندې نه درته وایم صحیح دی نو مثلا زه وایم چې د V1 څخه تر V4 پورې دا فکر وکړئ چې دا مو یو ایج دی مثلا دا V1 او دا هم V4 ورپسې دوهم ګراف چې مو دی هغه دغه ګراف دی دا هم V1 V2 V3 دا هم V4 نو دا که چیرې زه H1 حساب کړمه دا هم H1 ورپسې دا هم H2 حساب کړمه د دغو دوو ګرافو اتحاد سیټ که چیرې زه راوباسمه د اتحاد سیټ یې مساوي کېږي په اصلي ګراف باندې د دې دوو ګرافو ده او اتحاد موږ پرون وویل او که چیرې د دغو دوو ګرافو د تقاطع سیټ راوباسم هغه مساوي کېږي په خالي سیټ باندې سر مو خلاصېږي په نو دې ته د ګرافو تجزیه یا decomposition of graph ویل کېږي که نوشته کوئ هغه نوشته کړئ تاسو خپله مطلب یې ښه څو د درو برخو باندې وویشلی سي په څلور برخو باندې وویشلی سي چې تر کومه حده پرې امکان وي خو دا رقم بیا ویشئ چې د اتحاد سیټ یې اصلي ګراف په لاس درکړي او دغه تقاطع یې خالي په لاس درکړي په دې ځای کې بیا داسې لنډ نوشته کوم جي مساوي کېږي په H1 union H2 او H1 intersection H2 دا مساوي کېږي په خالي ګراف باندې